طالبانو په پنجشیر ولایت کې د نیول شوو کسانو د دوسیو څېړلو لپاره کمیسیون جوړ کړی. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو حکومت لومړي وزیر محمد حسن اخوند د پنجشیر د بندیانو د دوسیو ارزولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. باختر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د لومړي وزیر د حکم پر بنسټ د کابل د والی نظام محمد ندیم په مشرۍ پنجشیر کې د پوځي عملیاتو پر مهال د نیول شوو کسانو د دوسیو بیا ارزولو لپاره یو شپږ کسیزه کمیسیون منظور شوی دی. باختر زیاتوي اوس مهال نیول شوي کسان د کابل زندانونو کې ساتل کیږي. نړیوالو بنسټونو څو ځله طالبان پنجشیر کې د ولسي وګړو په نیولو او صحرایي محاکمه کولو تورن کړي دي. سیمهیزو رسنیو ویلي په وروستیو ورځو کې شاوخوا 200 تنه د پنجشیر روخ او ابشار ولسوالیو کې له ملي مقاومت جبهې سره د اړیکو لرلو په تور نیول شوي، خو سیمهیز خلک وایي ځینې د نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نامه جبهه پنجشیر او ځینو شمالي ولایتونو کې د طالبانو په ضد جنګیږي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.